السلام علیکم. د پښتو شو چینل مینوالو تاسو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. مخکې د ویډیو کتلو زمونږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نمتو ورو توپ اچوونکي راشد خان مور نن د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړه. د راشد خان د مور مړینې په اړه یو شمېر لوبغاړو او نورو کسانو هم په ټولنیزو رسنیو کې پوسټونه کړي دي او د هغې یو ورور هم د خپلې مور مړینې تایید کړې ده. راشد خان څو ورځې مخکې په ټویټر او فیسبوک کې د خپلې مور د ناروغۍ په اړه هم پوسټونه کړي وو او له خلکو څخه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه د مور روغتیا لپاره د دعا وکړي. که څه هم دا نه دی ویل شوي چې د راشد خان مور څه ناروغي درلوده، خو ویل شوي دي چې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړه. په دې وروستیو کې د کورونا وایروس ناروغۍ له امله ډېر هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي مړه شوي دي. راشد خان اوس مهال په کابل کې د ملي لوبډلې په یو میاشتني تمریناتي کمپ کې بوخت دی، خو لا نه ده معلومه چې مور یې په پېښور کې وه او که په ننګرهار کې. د راشد خان د پلار د مړینې پر مهال راشد خان په اسټرالیا کې د بیګ باش سیالیو کې لوبېده او د نوموړي پلار په پېښور کې ښخ دی چې هغه یې په جنازه کې هم ګډون نه و کړی. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ نورو ویډیوګانو ته هم منتظر پاتې شئ.